سلامونه په خیر راغلی ګرانو د انګلیسي زده کړو مینوالو. امید دی چې تاسو به روغ جوړ او صحتمند وئ او تیر شوي درسونه او ویډیوګانې به تاسو لیدلي او کتلي وي او ډیر څه به مو ورڅخه زده کړي وي. نو خوږو مینوالو راځئ په دې ویډیو کې یو څو ضروري او مهم لغاتونه در باندې زده کړم. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ تر څو هغه لغاتونه چې ستاسو لپاره مې راوړي دي هغه تاسو واورئ او زده یې کړئ. لومړی لغات دا دی ګیس. ګیس ګیس فکر کول. ګیس فکر کول. بل لغات کراس. کراس تیریدل. کراس تیریدل لکه له سړک څخه او یا داسې نور. کراس. half. half. half نیم یا نیمه‌ای. half. next to. next to څنګ په څنګ. next to څنګ په څنګ. behind. behind شاته. behind شاته. produce. produce. produce تولیدول. produce تولیدول. grow. grow کرل. grow کرل. tower. tower سفر. tower سفر. خو ګرانو ملګرو دغه یو څو لغتونه چې ستاسو لپاره مې راوړي او په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړل د دې لپاره چې ستاسو ورځ خالي تیره نه شي. نو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې به هم مهم موضوعات درته راوړم. مهم موضوعاتو باندې به انشاءالله خبرې کوو په انګلیسي ژبه کې. نو د هغې لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو په همدغه ځای باندې بس کوم او بیا چې ستاسو چوپړ ته به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ او الله تعالی مو مال شه.